د کندهار ښار شکاپور دروازې سړک وروستۍ برخې قیره چونې چارې پیل شوې. دغه سړک 2.7 کیلومتره اوږد او 40 متره پلن دی چې د 200 میلیون افغانیو په لګښت د کندهار ښاروالۍ له لورې جوړیږي. دغه سړک چې دی دا تقریبا 2.7 کیلومتره اوږدوالی لري او 40 متره پلنوالی لري او د 200 میلیون افغانیو په لګښت په اساسي ډول ورغول سو. کندهار ښاروالۍ وایي د دې سړک 3 برخې وړاندې له دې جوړې شوې چې وروستۍ برخه به یې هم په نږدې راتلونکي کې جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دغه سړک چې څه موده مخکې مرغنیزې چارې پیل شوې وې 3 برخې تقریبا بشپړې شوې دي، ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. اوس فعلا یې د وروستۍ برخې د کریزې کولو چارې پیل شوې. د دغه سړک جوړونې پروژې کارکوونکي بیا خوښ دي چې د خپل هیواد ودانولو کې برخه اخلي. د دوی په وینا هڅه به وکړي چې یاد سړک په ښه کیفیت سره ورغوي. الحمدلله ځینې راځي د ښاروالۍ څخه او خپل د کار څخه ولي چې دا کار د شکاپور دروازې سړک دی. خپل کوشش موږ سره کوو چې په ښه کیفیت یې جوړ کړو. ډېر خوشحاله معنا هر څه خوشحاله دا خو نو د کار زمینه د هر چاته برابره سي ډېر ښه دي. د سیمې اوسیدونکي وایي وړاندې له دې خراب سړک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي ول، ان تر دې چې خپل ناروغان یې پر وخت روغتون ته نشوی رسولی، خو اوس بیا هیله مند دي چې د یاد سړک له جوړېدو سره به یې ستونزې حل شي. دا سړک سره موږ ډېر په تکلیف وو، دوړې به وې، کاروبار به مو نسوای ځینې کولی. اوس ډېر خوشحاله یو چې خدای پاک موږ ته دا سړک دا دی خلکو ته وتوانېدل چې دا سړک یې جوړ کړي. پر دغه ځای باندې داسې مشکلات و، زما سپین ږیری پلار دی تقریبا دا 8 کال به نو ما به په ګاډۍ کې راخیستی و، نو ما به ویل مال خدای کله دغه ډامبر چې خدای جوړ چې زه د پلار په اسرات پر دا لار باندې بوځم. د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره نه یوازې دا چې امنیت ټینګ شوی، بلکې د هیواد ټولو ولایتونو کې پراخ ودانیز کارونه هم روان دي چې له امله یې د ښاري ښکلا او د خلکو ستونزو حل ترڅنګ لسګونه زره ځوانانو ته کاري فرصتونه هم برابر شوي دي.